بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه صوتي پیغام سزه تاسو ته لیږم دا د هلمند ولایت د ګران په نوم باندې یو کس ته هغه دوه درې تکلیفونه درلودو چې الله تعالی د موږ له نسخې سره شفا ورته ورکړه. لومړی تکلیف یې دا و چې په ګرده کې ډبره وه، غټه ډبره وه، عملیاتو ته ضرورت و او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې دا به عملیات کوي. موږ ورته کورنی علاج وکړو، الله تعالی هغه ډبره ویستله او د هغه ډبرې تصویر یې هم موږ ته راولېږلو. موږ تاسو ته په یو پیغام کې همدغه خبر درکړ. دوهم تکلیف یې د یو طرف د پښې درد و چې ټوله پښه به یې خوږېدله، لینګی و دا پښه تر وړانه پورې. د هغې لپاره مو ورته د اوربسو توصیه وکړه چې د اوربسو شربت جوړوه او څښه یې. او د اوربسو په هکله باندې هم موږ تاسو ته یو پیغام لیږلی ده چې د اوربسو شربت به څنګه جوړوي. نو هغه یې شروع کړو، هغه د پښې درد یې هم ختم شو. درېیم تکلیف یې دا و چې د شپې په مهال باندې د خوب په مهال باندې به یې پښې تودېدلې، خارښ به یې کاوه، سوی به یې کاوه، ناارامه به و او تر څو پورې سړی به یې نه وای ورباندې توکړ یې خوب به نه ورتو. ځکه دا ځینې خلک شکایت کوي چې زما پښو کې لکه مږیتانه سې ګرځي، خزندې پکې ګرځي، ګرمیږي او ناکراره وي. نو بیا ما ورته وویل چې په اوبه ګرموه په اور باندې په یو بالټۍ کې اچوه، په دومره اندازه باندې چې ګرمې وي چې پښې دې نه پکې سوځي. دوه درې کاچوغې مالګه پکې ګډوه په دې اوبو کې او بیا پښې پکې ږده. یو 20 دقیقې تقریبا پښې په دې اوبو کې پرېږده چې اوبه سړې شي، پښې به راوکاږي، وچې به یې کړې او بیا به یې وروسته زیتون په تیلو باندې غوړې کړي، انشاءالله تعالی چې دا تکلیف به دې ختم شي. بیا هغې هم داسې وکړل، 2 ورځې کړي دي، تکلیف یې ختم شوی ده. دا کوم پیغام چې د موږ ته رالیږلی ده په دې کې د خپل رنځ په هکله باندې خبرې کوي. غواړو دا د هغې خبرې تاسې هم واورئ انشاءالله تعالی. که تاسې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ تر اوسه پورې کوشش دا کوو چې په لرې پرتو سیمو کې هغو رنځورانو ته چې تر موږ پورې تر ډاکټره پورې لاسرسی نه کېږي، لاسنګې وي، امکانات ونه لري، داسې نسخې ورته وښیو چې لګښت نه ورباندې راځي او په خپل کور کې د خپل ځان علاج پخپله وي. که چېرته بالفرض داسې یو شی نه وي چې هلته میسر نه وي یا داسې کورنۍ نسخه نه وي چې د هغې علاج ورسره وشي، بیا خپل علاج ورته ورکوو او الله تعالی به شفا ورکوي. دا د ګران پیغام ده، تاسې واورئ. زه حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجملی صاحب محترمه، زه ګران د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هغه کومه مشوره چې تا راکړې وه هغه د وربشو د خوړلو هغه مې استعمال کړله. هغه د پښې درد مې درلودی، پښې مې داسې درد کوي چې بیخي په عذابو مې ځینې ګر سره پرتلای نه شولم. نو ډېر په عذابو مې ډېر دردونه راباندې تېر شوله. خدای تعالی دې تا ته په دنیا او آخرت کې وزونه درکړي. نو هغه یوه نسخه چې مې استعمال کړه فقط 15 افغانو مصرف پر اوس والا پر سوی هم نه دی. 15 افغانۍ خو بیخي هېڅ شی هم نه دی. په سلو کې 15 پیسې د زما مشکل حل شوی دی. اوس هم پوهېږم چې یوه ورځ تر بلې پورې پښه جوړېږي. هغه لږ پاتې دردونه مې انشاءالله تعالی پر ختمېدو باندې. نو ستاسو څخه ډېره مننه کوم. الله پاک دې تا ته وزونه درکړي په دنیا او آخرت کې. الله پاک دې کامیابه کړه، موږ ته داسې فایده را رسوي. ډېر وساس ولم، ډېر د پښې درد خو مې انشاءالله بس په هغه یوې نسخې سره به زه په پوهېږم چې هغه لږ پاته معمولي قدر په پوهېږم، هغه هم ورکېږي د خیره، زه په پوهېږم، نور مې استعمال کړی هم نه ده. او اوبه چې دي اوبه څښم په روژه مات باندې هم 2 ګیلاسه بس په پیالو کې دغه کومه هغه جوش کړي اوبه تر مخ یخې اوبه ما نه دي څښلي، بس هغه ګرمې اوبه اول باید وڅښم، یو 15 دقیقې یا 10 دقیقې بعد بیا ډوډۍ موډۍ خورم، روژه ماته کړم. په پیشلي مې بس 3 ګیلاسه په ترموز کې راته پرتې ګرمې اوبه، بس دا 3 ګیلاسه زه د پیشلمې د مخه بس زه څښم. بیا نیم ساعت بعد یا 3 پاوه وروسته بیا زه پیشلمۍ کوم. اوبه مې نه دي قضا کړي، انشاءالله ډېره په ګټه پوهېږم. دې ته هم ګټه رسولې ده، پښتورګي مې هم وساتئ. خدای تعالی دې تا ته وزونه درکړي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجي مولوي صاحب ډېر په خیر یاست؟ زه خو انشاءالله هغه د وربشو اوبو ته مې دوام ورکړی و، اوس هم خورم، دوام مې ورکړی دی.
ان شاء الله الرحمن سل په سله کې مې د پښې مرضي جوړه شوله نو خدای تعالی دې تاته وزونه درکړي نو هغه مشکل خو مې هلته وسم دغه وربشوبه دغه پښتورګو په خاطر باندې دغه کومه استعمالومه ولې ځکه چې ډېره زیاته ګټه یې مره کړې ده نور چې په بدن کې کوم دردونه وو په دا سر کې دردونه ولړېدل هغه ورسره حل شوي دي نو انشاءالله جوړ یم الله دې وساته خیر وشي ډېره ګټوره نسخه ده ډېر یې په ګټه پوهېدلی یم خدای تعالی چاته یې وزونه درکړي بس معدې ته هم ډېره ګټه راته کړې ده نور هم په ګټه پوهېږم چې ډېره خوندوره نسخه ده خدای تعالی چاته یې وزونه درکړي اجمالي صاحب محترمه هغه بله نسخه چې تا راښولې وه هغه چې تا اوبه ګرمې کړه بیا چې په کاسه کې اوبه واچولې بیا پښې پکښې کښېږده یو 2 کاچوغې مالګه ور واچوه هغه نسخه مې استعمال کړله سل په سلو کې هغه د پښو مشکل مې هم هلته پښو چې مې خارش کوئ زما پښو داسې خارش کوئ د شپې مې خوب نه درلودې دغه یخې اوبه به مې پر توی کړلې بیا به نه کوه احساس ولم ګرمایش چې درلودې د سقا یې کول د پښو به مې ګرولې به مې ډېر سخت عذاب ومه ځینې نو هغه مشکل مې سل په سله کې ورسره حل شو 2 وارې مې هم پکښې ونیولې نو بیا مې د زیتون په غوړو غوړې کړلې ډېر وساس ولم الله پاک دې وزونه درکړي په دنیا او آخرت کې الله پاک دې کامیابه کړي موږ ته داسې ګټورې نسخې راستایه خیر وشي السلام علیکم